خپل نیت وایم ورور، زما نیت د دې لایف نه دا نه دی چې ستا زه یا کم راولم یا زه ستا بې احترامي وکړم یا زه شخصي سره لاړ شم. زما نیت الله مې شاهد دی چې همدا دی چې ما تا یو ځای حق طرف ته لاړ شو، څه چې حق دی. او که ته وایې چې کوم لاره تا ته بهتره ښکاري چې د حق طرف ته لاړ شو، په کوم طریقه لاړ شو، ته دا مشوره ماته راکړه. ښاغلی نوروز، په پیل کې خو شاید تا زما ویډیوګانې کتلې، ځکه دې راپسې ویډیو جوړه کړې وه که نه، نو یوه نیوکه دې هم کړې وه او بیا د دې ویډیو په جریان کې د یو څه ناڅه داسې الفاظ کارولي وو چې هغه لازمه نه وو. د سپي غپا دې ویلي وو، زه یو انسان یم. بسم الله، ته خپل زه به خپل جواب درکړم. یو انسان یم او ما ته د سپي د غپا خبره دې کړې وه، زه په دې وځورېدم چې که ته د اسلام داعي یې او پر ما باندې دې دا نیوکه چې زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې ما دغسې یوه لفظي اشتباه کړي او بیا په هغه کې ما ولس ته هم وضاحت ورکړي او بیا پرې بخښنه ما هم د رب نه غوښتې او بیا چې څوک پرې خفه سوي هغو نه ما هم غوښتې. خو ته خو د اسلام داعي، د اسلام په دعوت کې په کوم ځای کې راغلي چې په دغه لهجه باندې څوک نیوکه پرې وکړه یا نقد پرې وکړه او یا دغسې الفاظ ورته وکاروه؟ ولې؟ جزاک الله خیر. پوښتنه ده، ماشاء الله ښه پوښتنه ده. ته زما هغه ویډیو ته دوباره ورشه، ما هرګز تا ته نه دي ویلي چې سپي غوندې غاپي، نعوذ بالله، هرګز نه. ما ویلي هغه کسان څوک چې یو ملک پیدا کیږي او بل کوم ارزښت نه لري، فقط چې د ملک پیدا شوي دي، د نورو ملکونو په خلاف خبرې کوي، د نورو مسلمان خلاف خبرې کوي، د هغوی مثال د سپي دی. یعنې مثال څوک په دې ویډیو کې مخاطبین څوک دي؟ ته کولی شي مثال ورکړې، مخاطب نو هغه موضوع ما په خبره کړې. ته زما دوباره ویډیو وګوره، ماشاءالله دلته پکې 100,000 کسان دا ویډیو ګوري. زه دروغ نشم ویلی، هرګز تا ته ما د سپي مخاطب نه ده کړی، ما یو مثال ورکړی دی او دا مثالونه داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی دی چې لکه سپي غوندې تاسو سجدې کې مه کښېنئ، دا یو مثال دی. اوښ غوندې تاسو رکوع ته مه ځئ، دا یو مثال دی چې ما ورکړی. کیدای شي صحیح مثال نه و، حتی عوامو ته هم نه و، ما کولی شي بهتر لغتونه استفاده کړم، لیکن دا تا ته ډایرکټ مننه. حد اقل چې په خپل سړی په خپلې غلطۍ باندې دا اقرار وکړي، دا مسله زما هدف دا دی چې دا تا ته مخاطب نه و، یو مثال و. که هغه مثال باندې خلک ناراضه شوي دي، مثال په یو چا ورکوي که نه، نو زه مثال کې خو قصه ما مخاطب زوم او مثال دې ورکړه، نو هدف خو دې زوم وروسته لکه څنګه چې تا ویلې زه غواړم د مختلف په حل باندې وغږېږم. د موضوع په دې موضوع کې نور در سره نه غواړم بحث وکړم، دا به هم دلته پرېږدو.